قانوني او مشروع دولتونه یا داسې دولتونه چې قانوني اساس او بیس لري، مشروعیت لري، په هیڅ صورت د ملیشو جوړولو ملاتړ نه کوي. په نړیواله کچه په ګڼو هیوادونو کې موږ ولیدل چې ملیشې نه یوازې دا چې د مرکزي حکومت د ژغورنې، د بقا او د ملاتړ باعث کیږي، بلکې د دې پر خلاف د مرکزي حکومت د واک د کمزوري کېدو او د محلي زورواکو د تقویه کېدو لامل کیږي. اصلا اساسا په قانوني لحاظ باید قهریه قوه، وسلوال ځواکونه یا د وسلې د کارونې حق صرف او صرف مرکزي دولت او امنیتي ځواکونو سره دی. کله چې ملیشې سر راپورته کوي او حکومتونه هغه حمایه کوي، دا په هیڅ صورت د دې باعث نشي کېدای چې د مرکزي نظام ملاتړ وکړي، بلکې محلي زورواکي تل د مرکز ګریزۍ حس لري، تل د محلي واک و ځواک د تقویې حس لري. اصلا د ملیشیو جوړول په خپله د مرکزي نظام د تضعیف، کمزوري کېدو او حتی په نهایت کې د سقوط لامل کېدلی سي. موږ په افغانستان کې د ملیشو نږدې مثال لرو. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې کله چې د مجاهدینو بریدونه پراخ سول، زیات سول، د وخت افغان حکومت هڅه وکړه چې په ګڼو ځایونو کې ملیشې جوړې کړي، په قندهار کې، په شمال کې د عصمت مسلم ملیشې، د جنرال دوستم ملیشې. موږ په نهایت کې ولیدل چې دغه ملیشې نه یوازې دا چې د دې باعث نه سول چې مرکزي نظام وژغوري، بلکې دغو ملیشیایي ځواکونو په مختلفو محلونو کې له مجاهدینو سره خپله معامله وکړه او د مرکزي نظام د سقوط زمینه یې مساعده کړه. په شمال کې د جنرال دوستم او د مجاهدینو تفاهم اصلا د ډاکټر نجیب د سقوط له مهمو او اساسي لاملونو څخه ګڼل کیږي. په دې اساس په دغسې یو هیواد کې لکه افغانستان چې موږ په دې تاریخ کې د ملیشو دغسې یو بد مثال لرو، لومړی په هیڅ صورت دا نشي کولی چې نظام وژغوري. دویم، خلک له ملیشو ډېر بد خاطرې لري. کله چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، همدغه ملیشې وې چې په کابل کې دوی جګړې وکړې، د کابل ښار یې وران کړ او خلک یې ووژل، بشري حقونه نقض ول. ډېر بد د بشري حقونو د نقض مثالونه قایم سول. د همدغو ملیشو بدې کړنې د دې باعث وي چې طالبان راوټوکېږي او خلک د طالبانو سره ودرېږي او په ډېرو سیمو کې طالبان د جګړې له لارې هغه سیمې ونه نیسي، بلکې په سوله ییز ډول طالبانو هغه سیمې ونیولې. یعنې په دې کې شاید ټول شنونکي او څارونکي متفق وي چې د طالبانو د راټوکېدو او په ډراماتیک ډول د طالبانو د تقویت او د پراخو سیمو د لاندې کولو اساسي او مهم لامل په افغانستان کې د ملیشیایي ځواکونو بدې کړنې وي، د هغوی جګړې وي، د کابل ښار ورانېده و. دغه ټول د دې باعث ول چې طالبان تقویه سي. اوس چې افغان حکومت یو ځل بیا هڅه کوي چې ملیشې تقویه کړي او په ګڼو سیمو کې ملیشیایي مانورونه وسي، زه فکر نه کوم چې دغه ملیشیایي ځواکونه دې د افغان حکومت د ساتنې هڅه وکړي. دوی په هیڅ صورت د مرکزي حکومت ملاتړ نه کوي. دوی صرف او صرف د خپلو محلي واک او ځواک د تقویې هڅه کوي. حتی همدغه ملیشې موږ ولیدل چې دوی د چورو چپاول هڅه کوي، ځکه دوی جګړه مارې لري او هغوی عیاشي باطي ته ضرورت لري، هغوی منابعو ته ضرورت لري او دغه منابع دوی د شوکو له لارې ترلاسه کوي، د ملي تاسیساتو، د دولتي ودانیو د چور او تالان له لارې ترلاسه کوي، د عامو وګړو د ځورولو له لارې ترلاسه کوي. دا ټول هغه څه دي چې ښیي چې دغه ملیشې نه یوازې دا چې مرکزي حکومت ژغورلی او ساتلی سي، بلکې لا د خلکو کرکه او نفرت راټوکوي، لا د خلکو انزجار رامنځته کوي د مرکزي حکومت په وړاندې. او دا به یو ځل بیا که افغان حکومت دغه د ملیشو ملاتړ ته دوام ورکړي، زه فکر کوم دا حالت به یو ځل بیا د طالبانو د مشروعیت کچه د دوی په وړاندې لوړه کړي او د افغان حکومت د تضعیف لامل بسي. او دا هم لرې نه ده چې که چیرته په مختلفو سیمو کې وضعیت بحراني کیږي او طالبان لا پیاوړي کیږي،
تر ټولو مخکې به همدغه ملیشیایي ځواکونه لکه څنګه چې په تیر کې تکرار شوي دي طالبانو سره معامله کوي او د محدودو امتیازاتو په نتیجه کې به دوی په مرکزي دولت او مرکزي نظام باندې به دوی معامله کوي او د خپلو لنډمهالو او محدودو ګټو لپاره به هڅه کوي.